عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت ارحمني إن شئت ارزقني إن شئت وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء ولا مكره له. رواه البخاري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وای په تاسو کې چې یو څوک دعا کوي نو داسې دعا دې نه کوي چې یا الله که ستا خوښه وي ما لره مغفرت وکړه، که ستا خوښه وي پر ما باندې ورحمېږه، که ستا خوښه وي ما ته رزق راکړه، بلکې سوال یې په ټینګه ځنې وکړي، یعنې داسې دعا دې کوي چې یا الله ما لره بخښنه وکړه، یا الله پر ما باندې ورحمېږه، یا الله ما لره رزق راکړه. ځکه الله چې یو څه کوي هغه څه کوي چې د الله خپله خوښه او مشیت وي. الله هیڅوک هم نسي مجبوره کولی. نو الله چې څه کوي هغه په خپل مشیت باندې کوي، په خپله اراده باندې کوي، بل څوک الله نسي مجبوره کولی.